بهیر د خپل ساینس مضمون د کورنۍ دندې د ترسره کولو لپاره 2 پرلهپسې ورځې د 1 ساعت 3/4 برخه وخت کار کړی دی. روشان د خپل ساینس مضمون د کورنۍ دندې د ترسره کولو لپاره 6 پرلهپسې ورځې د 1 ساعت 1/4 برخه وخت کار کړی دی. د خپل کورنۍ دندې د ترسره کولو لپاره کوم یو ډیر وخت کار کړی دی؟ غواړو معلوم کړو چې کوم یو به د خپل کورنۍ دندې د ترسره کولو لپاره ډیر وخت کار کړی وي. راځئ لومړی به د هر یوه د کورنۍ دندې وختونه بیل بیل په لاس راوړو. لومړی به د بهیر د کورنۍ دندې وخت په لاس راوړو. بهیر د 2 ورځو لپاره د 1 ساعت 3/4 برخه وخت کار کړی، چې داسې یې لیکلی سو 3/4 ضرب 2 مساوي کیږي 3/4 ضرب 2. دا معنی یعنی موږ 2 ځلې 3/4 جمع کوو، یا هم دا معنی چې بهیر په لومړۍ ورځ د 1 ساعت 3/4 برخه وخت کار کړی، او بیا په 2مه ورځ هم د خپل کورنۍ دندې د ترسره کولو لپاره د 1 ساعت 3/4 برخه وخت کار کړی. یعنی باید 3/4 جمع 3/4 کړو. 3/4 جمع 3/4 6/4 کیږي. د بهیر د کورنۍ دندې د ترسره کولو وخت. د روشان د کورنۍ دندې د ترسره کولو وخت په لاس راوړو. وبلیکو روشان د 6 ورځو لپاره د 1 ساعت 1/4 برخه وخت کار کړی. باید داسې ولیکو چې 1/4 ضرب 6 مساوي کیږي 1/4 ضرب 6. دا معنی یعنی موږ 6 ځلې 1/4 جمع کوو، یا هم دا معنی چې روشان د 6 ورځو لپاره د 1 ساعت 1/4 برخه وخت کار کړی. لومړۍ ورځ 1/4 جمع 2مه ورځ 1/4 جمع 3مه ورځ 1/4 جمع 4مه ورځ جمع 5مه ورځ جمع 6مه ورځ، چې مساوي کیږي 6 ځلې 1/4 که جمع کړو 6/4 کیږي. د روشان د کورنۍ دندې د ترسره کولو وخت. موږ دلته پوښتنه کړې وه چې کوم یو به د خپل کورنۍ دندې د ترسره کولو لپاره ډیر وخت کار کړی وي. نو که اوس وګورو بهیر هم د 6/4 وخت په اندازه باندې کار کړی، او روشان هم د 6/4 وخت په اندازه باندې کار کړی. نو دوی په اصل کې یو شان کار کړی دی. وبلیکو یو شان.